बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ज़ईम केसर खान और तासु गोरे क्राइम कहानी ग्रानू कतूनको सो रजे वړاندې د پیشخر تانې د حدود نه یو خواجه سره اغوا شوی هغه سره زیاتې هم شوی د هغه نه بیا قابل اعتراض ویډیو هم جوړه شوی و دې کیس کې پولیس ملزم څنګه نیولې دي ملزم په خپل تفتیش کې څه ویلي دي او په دې کې د اغوا کېدو کې او په دې هر څه کې د خواجه سره څومره قصور دی د ملزمانو څونه قصور دی دا ټول تفصیل به زه تاسو ته په دې ننني رپورټ کې وړاندې کوم. اجاز خان څو ورځې وړاندې دلته یو خواجه سره اغوا شوی مو بیا هغه سره زیاتې هم شوی د هغه نه ویډیو هم جوړه شوی و دا کیس بیا څه وشو؟ بسم الله الرحمن الرحیم. دا خواجه سرو سربند علاقې ته چې پروګرام لتلیو د شپې 12:30 بجې واپس راتلل نو دی خپل رپورټ کې دا ویلي چې سمرګری زما یو گاډي کې لاړو مو چې کم دی په طرف باړه روډ صدر سایډ ته را روان شو زمو د پیشتخر چوک نه لګ راخته نو دوه کسان په موټر سایکل مو تر راغه شو دا اجړای گاډي نه کوس کو په موټر سایکل ځان سره سور کو بوت او کم کانډر چې یادول چې ما سره ته بدفعلی او دغه کو مونږ تفتیش شروع کو لګیو مین ملزم چې کم دی حماد نوم دی هغه نشته موبایل باندې پاغي مونږ کار کو بار تختې دي بیا ماته انفارمیشن ملو شو چې د سر دویم کم مرګره نو داغه خواجه سره چې دغه کې موټر سایکل والو چې چا موټر سایکل چلول نو هغه ملزم انفارمیشن مونږ وښتو او هغه کانډر او دغه چې کوم دی مونږ کته نو بیګا د مونږه عمل تکیونی وو ا کانډر چې کوم زیاده کوم زی چې خواجه سره بدفعلی کړي و نو هم د یو ملزم چې کوم مونی وو د خور کور د زیر تعمیر د ولی آباد وته دی کې شاته زی کانه کور دی او کانډر دی لا پورا جوړ نه دی نو دا مونږ هلته ونی وو بیګا کرامت خان زونګه نور تانیدارانو دغه نو د مونږ ته کې بیګا اریسټ کو دی وای چې دنه سه ویډیو هم جوړه کړي واغه ویډیو سری کور شوی ده هغه د دې ملزم موبایل مونږ دغه کوبه لیګو بسی کې سي ته فارنزیک پم کو دی کې سرسری چې مونږ چک کو نو د نور خواجه سره ویډیوګان او دغه پکیو ویډیو پکې ونه نو دا وسی کې سي ته مونږ لیګو دا غیر ریکوري د پاره او دا غیر به تور ثبوت نه د پاره او د دې سکه می ویډیوګان چې مونږ کته دا معلومه چې واقع دی غنه ویډیو هم کړی دا دویم چې کوم ملزم پاتې دغه د گرفتارۍ لپاره څه کوشش دویم چې کوم ملزم دی هغه پسې مختلف ځای چې کوم ځای پاتې کیږي او دغه کیږي امغه کته د کور ته مولاړو ډیر ضعیف مور پلار دي کم از کم 70 نه اباو دي دواړه او د خزه چې کم د واده کړي دي او د خزم نشته کور کې لکه دومره غي په بد ورځ دي چې زاغرز ورکړه لاړم د جن 11 بجې نو ما تاسو کومه تاسو چیس کلی دي په جړه شوي ای وی چې مونږ سره خو نو ماته چې زوی دا کار کړی دی نو مور ډېر خپش واوي چې ما خو دله دونه خسته خزه کړی د غم ده دیولې دا سکار کړی نو مې دا خو تاسو هغه نه تاسو کوي کنه شراش خوشتنه تختیدلې چې ته موبایل مافتی پاغیم کار کو مختلف سورس باندې دغه کو چې ان شاء الله ورځ نه مکه گرفتار تاسو چې دی کور دغه سه حالت ویني دی پیسې چرته وروړي په دې جوړاګانو خرج کړي نو ما خو تاسو وخت مخکې مو ویل چې دا دغه پروګرامونه لسنیچینګ قرض سوال دغه د دې دغه نو حماد نو مې کوشش کو چې هم د ورځ نه مکینو سو بیا دغه د خلینه مورو چا سوي دیګه پولیس اف ای آر هم کړی دی مطلب به چاپی وهلی دی او ملزم هم نیولې دی بل ملزم بمونیسی او دې کې اکثر دا کسان چې دی ډیر زر روزي دا څه وجه دې کې د دې د زر راوتو وجه هم دا خواجه سراوي ځکه چې کله مونږ ونیسو یا د مونږ سوې چې راشه دوی ملزم مونږ نیولې بیا راځي نه مطلب کیس پر سوکای نه عدالت تلاړ شي بس هغه 100 روپۍ ته بارو والے دی کوم اوس مونږ ته دونه انفارمیشن چې ورسره دی په ټلیفون آنلاین دی او سره روغ جوړ کوشش کوي نو دی بیا معاف کی چې دی معاف کی نو بس عدالت بیا سکار دی دغه کی بس عمل ضمانت ورکو پریږي په دې وجه ضروري کچره دی وسره روغه یا دی دغه کینا نو دا 2000 راوته نشي جرم داسې دی چې زر بالکل نشي راوته پکې ځکه چې سزاګانې پکې خدغه سخت دي او ډیریم دي جرمانه هم د کېدم دی پکې خو هغه خو په مودې
دغه کنم چې هغه کیس پرسو کی دی نه کوي. اوس ما تاسو دا ملزم مونږ نه وو، اوس دی جوړ توړ رابطې شروع کې خبرې غم د یو پترو باندې د بل پترو باندې او بس پیسې به نه وایي خبر وخت نشي. موږ مخکې ورځو کې د خواجه سرو یو پروګرام رپورټ کړی نو هغې وی چېرې په موږ باندې پابندي ده، اوس موږ په دې د پروګرامونو کې پولیس نه پرېږدي، نو دا پروګرام بیا څنګه نه دا خو خبره صحیح ده، مونږ خو نه پرېږدو، خو بعضې ټایم چې کوم دی مونږ خبر نه وو. لکه مخکې ورځو کې زما د علاقه کې مې یو پروګرام په پټه چاکولو ډېر راشن پټي دي او کیکران او ډېر ځنګل بیا لاړو په هغې کې نو بلا کسان مسان ونیول د خلاف هم چې څه دغه ته جوړېدو کاروایي مو کې او واده ظلمې او ورورې ماره اوس هغې خلاف مې هم کاروایي وکړه. نو مونږ کاروایي نه کوو، خو دا کله کله انسان دی پټ په پټه یا لیټ ټایم کې خبر نه یو مونږ پروګرام یې ارینج کړی بیا مونږ ته اطلاع وشي نو بیا کاروایي کوو د هغې خلاف. یو خو بېحیایي پیلاویږي، واړه لکان چې کم دي هغې په غلط طرف باندې روانېږي، پیسې هم خرچ کېږي، بعضې ټایم پکې جګړې وشي، مرګ او ژوبل هم پکې وشي. ستاسو په ایریا کې که څوک داسې کوي د دې خپل پیشتخرې مشرانو ته څه ویل غواړئ، څه پیغام ورکوئ؟ پیشتخرې مشرانو ته مې او د دې هلکانو یا چې کوم خلک د پروګرامونو لري والدینو ته مونږ دا وایو چې دوی په خپل بچو نظر ساتي، چک ساتي. هغې دې پروګرام کې ما داسې کار وکړو چې ما دې کسان د یارې نه چې کوم تښتېدل، چا موټر سایکل پرېښو، بیا چا نه مونږ موبایل ایسار کو، کارډ هم ته ایسار کو، چې کوم مراوسه مونږ خو چالان کړل، خو موبایل او کارډ وله ما نه ورکولو، ما چې پلار به راولئ پلار به راولئ او غله به زه تصویر وباسم او موبایل به د پلار له ورکوم چې دا کم از کم پلار در باندې خبر شي. نو اوسه پورې هغې کې څه داسې موبایل یې موږ سره شته چې پلار راولي نه او تا او ما او دا مې ماما دی دا مې تره ما نه پلار دی چې پاکستان کې وي که نه او د هغې نو پلار به یې راولي. نو تقریبا ډېرو پلاران راغل، مونږ ته دلته نصیحت وکړو، مونږ دلته پکچر یې وویستې موبایل ورکولو باندې او زوی سره مونږ ته چې آیندې لپاره که د زوی داسې غلط ځای کې ګیر شو دا سوشل میډیا باندې مونږ دغه کوو ستاسو خلاف. نو مونږ ورسره هر قسمه حربه استعمالو، خو زمونږ د خپل مور پلار نه هم کمزوریانې او کامیانې راځي پکې. نو هغې ته هم دا سوال کوم چې خپل بچو باندې نظر ساتي. بس ماسخوتن مونځه پورې چې زوی د کور ته رانور ورپسې وځه تپوس یې وکړه چېرته تللی او چا سره کښېني، بس هغه انشاءالله چې څه دی خوا نه مونږ ورسره لږ په اخلاص باندې روان یو، نو داسې به هغې ورسره لږ دغه وکړي، نو انشاءالله د ګند به ورو ورو په خپله ختمېږي. اخري تپوس کوم چې دا کوم خواجه سرا کیس کې تاسو ملزم نیولې دي، دوی خو پیسې ورکړي او پروګرام وګوري، دا بوزي بیا ولې او بیا ویډیوګانې ته ولې کوي؟ دا چې کوم وقوع شوې ده نو دا هم د دې چې کوم مین ملزم دی د هغه د سره دوستانه ده. نو دا ځکه لکه اغواس لکه کوم خبره کوي په زور او دغه که نه، نو هغې کې حقیقت په دې نه چې زما تا سره تعلق یو ته ما څنګه د تماشې په زور زه تا سره الریډي ځم که نه، نو دا خو بس د دې یو دغه ما تاسو چې اوس په 100 روپۍ ورکړي روغه بیا وشي. ګرانو کتونکو د خواجه سرا د ملزم گرفتارۍ حوالې سره او د تفتیش حوالې سره خو تاسو د ایس ایچ او ته نه پیشتخرې خبرې واورېدې. که مونږ وګورو نو اکثر خواجه سرا په دې باندې احتجاج کوي چې مونږ سره زیاتې وشو او مونږ ملزمان چې کوم دي هغه گرفتار نشو. دې حوالې سره د پولیس خبرې تاسو واورېدې چې هغې ایف آی آر هم درج کړي، ملزمان هم ونیسي، خو سزا هغې ته ځکه ونشي چې دوی ورسره بار و بار راضینامه وکړي. دویم میسج هم تاسو واورېدو چې د دې څیزونو نه ځان ساتل پکار دي، ځکه چې دا د یو 100 منټو مزه وي او د ټول عمر خپېماني وي. نه خو خواجه سرا سره دوستي کېږي او نه هغې سره ودونه کېږي، دا د هغې د خولې وینام ده. کم خلک چې دغه خوند کې مبتلا دي نو هغې ته دا معلومه وي چې هغې به همدقسې ذلیله کېږي. نو د دې ذلیله کېدو نه ښه طریقه دا ده چې د دې پروګرامونو نه او د دې ځایونو نه د تلو نه چې کوم دی خلک ځان وساتي.